بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ده چې دوې کلمې داسې دي چې په ژبه ډېرې سپکې یعنې اسانې او په تله کې ډېرې درنې او د الله تعالی ډېرې خوښې دي. هغه سبحان الله و بحمده او سبحان الله العظیم دي. فایده: په ژبه سپکې یعنې اسانې دي، مطلب یې د دې چې په وینا کې نه څه وخت لګي ځکه چې ډېرې مختصرې دي او نه یې په یادولو کې څه وخت یا څه ساعت لګي، او سره د دې کله چې د عملونو تللو وخت راشي نو تله به یې د دې کلمو د ثواب د ډېروالي د وجې نه ډېره زیاته درنه شي. او که چیرې نورې هیڅ فایده نه وي نو بیا هم له دې نه زیات څه څیز و چې الله تعالی ته د دواړو کلمو د ټولو نه زیات خوښ دي. امام بخاري رحمت الله علیه خپل کتاب صحیح بخاري په دې دوو کلمو ختم کړی دی، او هم دا حدیث یې د کتاب په ختمېدو ذکر کړی دی. یو حدیث کې ارشاد دا دی چې هیڅوک د له تاسو نه دا خبره نه پرېږدي چې 1000 نیکۍ روزانه ګټي، سبحان الله و بحمده 100 وارې وایي 1000 نیکۍ به شي، دومره ګناهونه خو به انشاءالله روزانه د چا نه وي. او د دې تسبیح نه علاوه څومره چې نیک کارونه یې کړي وي د هغې ثواب یې بل په ګټه کې شو. یو حدیث کې راغلی دی چې څوک سحر او ماښام یو تسبیح یعنې 100 ځله سبحان الله و بحمده وایي د هغه ګناهونه به معاف کړي شي، اگر که د سمندر د زانګونو نه هم زیات وي. یو حدیث کې راغلی دی چې سبحان الله و بحمده لا اله الا الله الله اکبر سره ګناهونه داسې رژېږي څنګه چې یعنې که د ونې پاڼې دوړېږي.